جوړېدای شي. کېدای شي هغه زموږ دفتر ته چې د ماشین یم د کمپیوټر جوړولو لپاره راځي که نه، هغه انجینر زه پیژنم، هغه در سره هرومرو مرسته کولی شي. کاکا نو خاطر ته زه هغه راوغواړه، هغه ته ووایه چې ډېر اړین کار دی. بس ته خو د هم دی وړ یې که نه؟ مېرمنې هغه زه یوازې وخت تېرول په دفتر کې، نو پرته له دې ستا هېڅ هم زده نه دي. مېرمنې تاسې څه ویلې مو که نه چې دفتر ته راغله چې پیډیټور ته ورکه. هغه خو ښه وشو زما لیدنه تر سره نه شوه او دفتر ته راغلم، که نه نو تا باندې باور کول خو چپ راکړه چې ایډیټور ته یې ورکړم. چپ راکړه، خبرې مه کوه، ځکه تر څو چې ته چپ وایې د ماښام 5 بجې به شي او خپرونه به یوازې په چپ کې پاتې شي. راکړه مېرمنې زه هم دا اوس راوړم. په کراره مه ځه. خبرې مې وکړې لورې. چټکي دا د دروغ ورور د کلیزې لپاره چې تیاری نیسو که نه، موږ دواړه خو له کاره مړې شو او دومره ډېر میټایان خو څوک د واده لپاره هم نه تیاروي، څومره چې خوښې جانه په موږ تیاروي. نور نو څه له بازار نه خو هم نشو راغوښتی که نه؟ هغه بل ځل دې په یاد دي چې له بازار نه مو راغوښتي وو؟ خوښې جانه مې په بوی باندې پوهه شوې وه او تر یوې اونۍ پورې موږ شپه او ورځ میټایان پخول. نه پوهېږم چې څه وخت به موږ خوښې جانه په موږ مهربانه شي او څه وخت به موږ دواړه د دې کور څښتني شو. هو بړکي نه پوهېږم چې څه وخت به هغه ورځ راځي چې موږ په دې کور کې حکومت وکړو. حکومت څومره ډېر میټایانې پخه کړي دي که نه؟ دا هر څه اوس زموږ دي، اوس یې لا په ژوند پوه شو. اوس اوهو زما نازولین ګورګانو، تاسې تر اوسه دا میټایان نه دي خلاص کړي؟ او وګوره ما تاسې لپاره نور میټایان هم راوړه، په خپلو لاسونو مې تیار کړي. اوه نور بس که که نه خوښې جانې، په دومره ډېرو به موږ څه کوو ها؟ تر ننه تاسې زما خدمت کوو او اوس زه ستاسې خدمت کوم. تاسې دواړو خپل شربت نه دی څښلی؟ اوهو ما په خپلو لاسونو تیار کړی و. اوه نه ډېر مه وڅښه خوښې جانې، بس دی نور نه غواړم. واخلئ وڅکئ. اوه نه نور نه غواړم خوښې جانې، بس دی که نه ډېر مه وڅښه. ای چټکي دا ته څه کوې؟ اوه بړکې دا څه وشو؟ اوه له دې نه خو بیخي شربت جوړ شو، اوس به څه کوو؟ زر جوړ کړه، اوس به خوښې جانه راشي هله نو، اوس به یې بیا له سره جوړوم بړکي. زر که به جوړ یې که. اوروره نور څومره وخت نیسي؟ زه به د چپ حالت وګورم، که خپرونه خرابه شوې نه وي نو دا به د خدای مهرباني وي. زویه لږ زر هڅه وکړه چې خلاص شي. سمه ده کاکا جانه. اوروره لږه نوره هڅه وکړه، ګوره دا ډېره مهمه خپرونه ده. اوروره هر څنګه چې کېږي خو دا کار وکړه، که نه نو ښاغلی دروغ. بلې مورې لورې هغه چې کوم څه وشو که نه؟ نه مورې اوس هڅه کوو. د هر څه زما له امله وشوه، ته د ښاغلي دروغ ته ووایه زه به راشم ورنه بخښنه به وغواړم. نه مورې بخښنه نه، خپرونه مهمه ده. دې کمقلې ویلي وو چې همدا اوس چپ راوړم، مګر تر اوسه نه ده راغلی. زه به اوس هغې پسې ګرځم، ما باید هغې ته چپ نه وی ورکړی. مورې زه که نه ډېره ډارېږم که کوم څه ونه شو نو مورې زه باید ټولو ته رښتیا ووایم چې د خپرونې چپ د لوګانو سره یو ځای په کړاهي کې کباب شو او خراب شو. چپ خراب شوی؟ ډېر ښایسته ښکاري. دا کیک به څه وخت وخورو؟ دروغ ورور به کله راشي؟ دروغ ورور خو به راشي، مګر بړکي موږ چې 100 رقمه میټایان پخه کړي دي که نه، هغه یوې خواته او دا د خوښې جانې په لاس جوړ شوی کیک بلې خواته چې هغې د دروغ ورور لپاره پوخ کړی. دروفه ته راغلې؟
کلیزه دې مبارک شه لیور جانه. کلی مبارک شه دروفه. مننه. څه خبره ده لیور جانه؟ ته خو په دې درېشي کې ډېر ښکلی ښکارې. هغه څه ورته وایي ډېر ښکلی ښکارې. مننه کوم ورېندارې. هو چټکي لیور جانه ته که نه ډېر ښکلی ښکارې په رښتیا. مننه کوم ورېندارې. امورې زه به لاړ شم. دروفه کیک. اوهو وروره کیک پرېږه بیا لاړ شه. لیور جانه موږ پوهیږو چې ستا د کلیزې لمانځل نه خوښېږي. مګر هغه داسې ده چې خوښې جانې په خپلو لاسونو ستاسې د کلیزې لپاره کیک درته تیار کړی دی لیور جانه. د خپل زوی لپاره د کیک پخول او تیارول کومه لویه خبره ده؟ هو دروفه کیک پرېږه که نه؟ د مورجانې د زړه ساتلو لپاره پرېږه. لیور جانه پرېږه که نه؟ سمه ده مورې ستا لپاره. کلیزه دې مبارک شه، کلیزه دې مبارک شه. ته ډېر تمثیل نه کوې چوټکې ها؟ که ډېر تمثیل وکړم نو ایله به د خوښې جانې زړه ترلاسه کړم که نه؟ ته پوهېږې نن به زه د لیور جان په مخ کیک موښمه. زه مې د لیور جان په مخ باندې ورېندارې تاسو خو پوهېږئ که نه چې زما په مخ باندې د کیک مخل. اوهو هېڅ خبره نه ده، داسې وخوره او وروره په موږ یې وخوره که نه. هو زه یې پرې کوم. موږ یې پرې کوم که نه؟ اوهو چاړه راکړه. اوهو زه هم باید خوند وګورم. اوهو راځه امورې یو شېبه ښه سمه ده. واخله وخوره. څه شوي؟ دا واخله مورې. دروفه زویه نن ستا کلیزه ده او که نن ورځ ته ده رانه کې نو ورځ نه تېرېږي که څنګه؟ مورې هره میاشت په همدې نیټه زه درته کرایه درکوم. واخله که نه پلار جان ته مې ورکړه. مګر دروفه مورې زه نه غواړم چې د پلار جان له حرامو پیسو نه ګټه واخلم پوه شوې. دا واخله پلار جان ته مې ورکړه. هغه ستا پلار جان دی دروفه. ته څنګه له هغه نه جلا کېدی شي؟ مورې زه او پلار مې هېڅ کله یو ځای نه وو، نو بیا دې جلا کېدو خبره له کومه شوه مورجانې؟ مګر دروفه ته خو هغه پېژنې که نه؟ مورې همدا خو ستونزه ده که نه. زه مې پلار جان ډېر ښه پېژنم مورجانې. پلار جان مې چې تر اوسه په خپل ژوند کې څه ترلاسه کړي له غلطو لارو نه یې ترلاسه کړي. مورې زه پوهېږم دروفه، مګر ته دا هر څه په خپل دفتر کې پرېږده که نه خیر دی. دلته دننه په کور کې د پلار او زوی لرې والې زه نور نشم زغملی. مورې که زه دې کور کې اوسېږم نو یوازې ستا له امله. زما او د پلار جان تر منځ به مې تل لرې والی وي، زموږ د فکر له امله. مګر زویه زه مورې دا خبرې پرېږده که نه. هسې هم زما مور ډېر خوندور کیک پوخ کړی دی، له کوم ځای نه دې زده کړی دی؟ ها ښه نو سمه ده مورجانې د لیدو په هیله. په زړه نه زړه خندا خو دی زه خوشحاله کړم زویه، مګر پوهېږم چې دننه زړه کې دی ته څومره خفه یې دروفه. بله دروفه یوه لویه تېروتنه رامنځته شوې. وروره ستونزه حل شوه او که نه؟ اوس پوه شو که کوم څه پکې وي نو ښه به وي، که نه وي چې بېسته وغورځوه. دروفه هغه دا چې د مرکې چپ هغه ایډیټ لپاره ورکړی و که نه دروفه؟ مګر هغه چپ و چپ څه شوي دي؟ تا چپ ترلاسه که او که نه؟ نه دروفه ما ترلاسه نه کړ او ترلاسه به هم نه شي. څه؟ وروره لږ زر کوه که نه؟ مېرمن ساکشي به هم په تمه وي او تر اوسه خو د خپرونې ډېټول هم پاتې دي. په دومره باور سره مې هغې جنۍ ته چپ ورکړ او هغې څه وکړه؟ چپ یې د چپسو په څېر کباب او هغه چپ هم لاړ او د چپ سره د مېرمن پریام رقم.
وبخه استا چې بخي خراب شوی دی اوس ونه مرکه هیڅ کله نشي اخیستلی ځکه چې هیڅ کار نه کوي کله زه دې مبارک شه ښاغلی دروفه. مننه. له تاسو ټول نه مننه. خپل کار هم پیل کړئ. مننه کوم. کله زه دې مبارک شه دروفه. مننه کوم. ساکشي چپ چیرته دی؟ ویویکا ټول کارکونکي د لیدنې ځای ته راوغواړم دا اوس. او هغه نوي کارکونکي. سمه ده ښاغلیه. تبکي نن خو نشي ژغورل کېدی. دروغ درته دنده درکړې وه. اوس به دروغ خپله تا له دې ځای وشړي. هغه هم د ټولو په وړاندې. زه ډېره بښنه غواړم خپرونه مې درته کاپي نه شوه کړی. ګوره ته بخښنه مه غواړه. هغه خو عجیب خراب و. کنه نو تا خو ډېره هڅه وکړه. مېرمن ټپکي زر کوه. ښاغلی دروغ د لیدنې کوټې ته غوښتې. اوس به ښاغلی دروغ ته زه ځواب ورکومه. از تکر یک موتر 6 نفر کشته شده. ښه معنی څه ده؟ خان صاحب په پښتو کې داسې معنا لري چې د یو موټر د پیښې له امله شپږ کسه مړه شوي دي. دا فارسي م که نه؟ عجیبه ژبه ده. بده خبره هم په انسان خله کېږي. داسې خوږه ژبه ده چې خبرې کول انسان ته خوند ورکوي. بیاین بنشینین درست است خدا حافظ. او یو زموږ ژبه ده چې خبرې کوې نو یاره د سړي زړه ورسره ستړی کېږي. که څنګه رامدو لري ودې لیدل. دا واخلئ ستاسې د زوی د دې میاشتې کرایه. واخله زویه دا په غریبانو باندې وویشه. سمه ده ښاغلی. نور ووایه. تاسې ولې هر ځلې داسې کوئ؟ دا ستاسې د زوی د زیار ګټه ده. ولې یې ځان سره نه ساتئ ها؟ ګټه ساتل خو یې لرې خبر ده. که زما له وسه پوره وای نو ما به هغه هم له ځان سره نه وای پرېښی. یوازې ستا له امله هغه زغمم زما ګرانې. هغه هم یوازې زما لپاره دلته اوسیږي. ستا له امله خو هغه دومره وزري کړي. هغه به ستا د لاس لاندې وه مګر تا ورباندې دومره زده کړې وکړې چې ستا د لاس هم وبوته. ته ولې تل هر وخت هغه ته په غوسه کېږي؟ کله خو په مینه هغه پوکه بیا وګوره. چېرته چې د دوه انسانانو فکر سره یو نه دي هلته د پوهولو او پوهېدلو لپاره هېڅ هم نشته. دې په خپله پوکه په خپل زر د ځای ورکړه. ما وبخه ګرانې. راځه رامدولاري راځه. ها له خپلو نه خو ته راته نږدې. نو دا ستونزه ده. ووایه څه کولی شو؟ ښاغلیه که نن د هغې خپرونه خپره نه شي نو ډېرې ستونزې به رامنځته. پیرنس کریم او بیوټي صابون دا خپرونه سپانسر کړې. موږ دې خلکو ته څه ځواب ورکړو؟ ما هم د مېرمن پریال مرستیال سره خبرې کړي. زموږ خپرونې ته بیا هم راتلی شي مګر یوه ستونزه ده. مېرمن پریا په هېواد کې نشته. 6 میاشتې وروسته بیرته راځي. بیا خو نو موږ هېڅ هم کوی نه شو. دا هر څه زما له امله وشوه چې په هغې نجلۍ مې باور وکړ. مګر زه خو تل هم داسې کوم که نه. مطلب مې که نوي کارکوونکي راشي ورته دنده ورکوم.
مګر وګوره د هغې نجلۍ د کار پایله څه وه په لومړي ځل کې دا هر څه ټولې رسنۍ به موږ پورې وخاندي هر څه د هغې بې غورې نجلۍ له امله وشوه زه درتلی شم ښاغلیه راځه د خپرونې چپ له تا سره دی هو هغه چپ چیرته دی خوارکی ټپکي نن خو به هغه تباه شي داسې دي چپ خو کار پیل کړ وعلیکم السلام وایه چپ چیرته دی ښاغلیه ته په دې پوهېږې چې څه دې کړي دي تا ما ته او زموږ ټلویزیون ته څومره لوی زیان رسولی پوهېږې د خپرونې اعلان په ټلویزیون کې خپرېږي د سپانسر نور ټلویزیونونه زموږ مقام او خپله مېرمن پریا د دې خپرونې په تمه ده زه هغوی ټولو ته څه ووایم ما خو درته مخکې ویلي وو مګر تا بیا هم هغې ته دنده ورکړه نن زموږ په تلویزیون کې هغه څه شوي چې تر اوسه نه وو شوي که نن د مېرمن پریا خپرونه خپره شي او که نه مګر تبکي نن نه وروسته به تاسو په دفتر کې ونه ګورو زه سمه خبره کوم که نه دروفه واخله لورې تا د خپل کمپیوټر د خپرونې چپ غوښتی وه که نه واخله لور جانې وبک ما د ټولو لپاره چای تیاره وکړه نو زه کلک ناوخته شم داسې تمثیل دی دا کوم چپ دی چپ خو خراب شوی و اخنو مېرمن پریا ستا راتلونکی پلان څه دی د نورو په څېر تا په ټلویزیونونو او خپرونو کې ګورو او یا که ته د خپل هېواد لپاره کوم څه کوې څنګه چې ما تل ویلي دي زه غواړم چې د خپل هېواد لپاره یو څه وکړم غواړم چې خپل هېواد مې ښکلی او پاک واوسي اوس مېرمن پریا بهر ملک ته روانه ده او په یوې لویې غونډې کې ګډون کوي تر څو چې هلته هم زموږ د هېواد نوم روښانه کړي خیر اوسې کاکا دروفه هغه څومره کلونه کېږي چې ما سره کار کوي تر اوسه دې دام نه دي زده کړې چې په کوم چا باندې پرته له ثبوته تور لګول غلط کار دی دروفه ما په خپلو غوږو اورېدلي وو چې چپ خراب شوی و همدا اوس دې په خپلو سترګو خپرونه ولیده که نه اوس هم دا خبرې کوي ښاغلیه مېرمنه ساکچې دروغ نه وایي په رښتیا هم چپ خراب شوی و ښاغلیه زه ډېره ډاره شوې وم کله چې دفتر ته راغلم کاکا راسره مرسته وکړه ښاغلی هلک چې دی که نه هغې راوغوښتم او بیا یې ټوله خپرونه بل جب ته کاپي کړه ښاغلیه زه غواړم یو څه ووایم ووایه کاکا له دې لورکۍ نه چې کومه غلطي شوې په ناپوهۍ کې شوې مګر د دې خپلې تېروتنې د حلولو لپاره یوه لار هم پرې نښوده دې سره د خبرې ډار نه و چې خپله دنده بلې لاسه ورکړي دې سره د خبرې ډار و چې داسې نه چې ستا زیار بې ځایه لاړ شي که کولی شې دا وبخښه ښاغلیه بخښنه غواړم